پخوا کې یو ډېر ستر عالم مولانا ذاکر الله صاحب ولاړ دی. زه چې هغه ته ګورم ما ته هغه شعر رایادېږي چې زه د مذهب پوره قایل یم خو کلتور هم منم. زه د مذهب پوره قایل یم خو کلتور هم منم. زمونږ اجره کې مصلا او رباب دواړه شته دی. انجینر صاحب دا شعر به بیا ومه چې زه د مذهب پوره قایل یم خو کلتور هم منم. زمونږ اجره کې مصلا او رباب دواړه شته دی. دا چې مې دی ته وکتل او دی دلته رالل زما زړه باغ باغ شو چې شکر دی داسې ستر عالمان شته چې داسې کلتوري پروګرامونو له هم ځي او د خپلو کشرانو ډاډګیري نه کوي. زه راته اختر مبارکي وم او ستا یو نړۍ مننه کوم دلته په راته. الله دې تاسو ډېر خوشحاله لري. زه د شمشاد تلویزیون د نړیوالې شبکې د سکرین د لارې د لر او بر د لوی افغانستان ټولو درنو او باعزته قومونو ته که هغه ازبک دي که تاجک دي که قزلباش دي که ګوار دي که پښتانه دي که نور درانه قومونه دي که د اسلام د مذهب پیروان دي که د نورو مذاهب پیروان دي ټولو ته زه د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. او نن ورځ ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ په دې پروګرام کې د دواړه طرفونو افغانان یوځای شوي وو. ستاسو ټول نه ډېره مننه کومه او منندوی یم د هغه ورونو چې دا پروګرام یې تیار کړی دی لکه محترم انجینر صاحب محمد امین چې د افغانستان د یو ملي شاعر جناب محمد ظریف نقشبند صاحب رحمت الله علیه فرزند ارجمند دی چې هغه خپله هم یو بهادر انسان تیر شوی. همدارنګه عبدالصمد صاحب او نور درانه هغه مشران چې دا پروګرام یې ترتیب کړی دی د ټولو نه منندوی یم او الله عز وجل دې زمونږ د لر او بر د لوی وطن افغانستان د ټولو اوسیدونکو او د میشتو خلکو دپاره دا د امن خوشحالۍ سوکالۍ محبت او د یووالي اختر وګرځوي. ډېره مننه آمین. او زما خیال دی چې د اختر د دې نه ښه پیغام بل نشي کېدی. بله کومه خبره هم پړه کړې چې کولی غواړئ؟ تاسو دا وویلې چې یعنې مذهب ته هم قایل یم او کلتور ته هم قایل یم. ستاسو د دې خبرې په تایید باندې وی قانون د پښتنو د شریعت نه جدا نه دی، خلاف د شریعت چې قدم اخلي پښتون نه دی. نو شریعت موږ او تاسو په هغه باندې ایمان دی او کلتور هم چې دی زموږ او ستاسو یو برخه ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د افغانستان خلکو ته یو خط راولېږه چې تاسو لنګونه واچوئ، لنګونه به تاسو اچوئ او د عربو لباس به تاسو خپلوئ. نو د افغانستان خلکو ورته ولیکل صاحب تاسو په توده ځمکه کې اوسېږئ او موږ د یخې سیمې خلک وو، موږ پرېږدئ چې دغه خپل لباس واغوندو او دین زموږ او ستاسو سره شریک دی. نو دین زموږ د ټول اسلامي نړۍ سره شریک دی او هر یو د خپل کلتور ساتنه خپله کوو موږ. واه 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 ډېر خبرې یوسف. بله کومه خبره د نړۍ ټول پښتانه ته ګوري ستا خبرو ماله ډېر خوند راکړی. وخت راڅخه ډېر کم دی خو خبره دې بله هم پړه کي ونه. بس زه د نړۍ ټولو پښتنو ورونو ته وایم او ټولو باعزته اقوامو ته د لر او بر افغانستان چې که د دنیا څومره دشمنان دا کوشش وکړي چې دا وطن ټوټه ټوټه کا، دا یو ملت چې پلار او نیکه یو دی دوی سره توزیع او جدا کا، خو لیکن داسې پروګرامونه موږ نشي سره جدا کولی. دا زموږ د یووالي یوه نښه ده. سره د دې چې داسې پروګرامونو کې اکثره زه یعنې کم شرکت کومه خو لیکن د لر او بر پښتون قوم یووالي او په جوش او جذبه باندې راتګ او د هغوی د خپلو اتلانو د تشجیع او د تشویق په خاطر د پروګرام زه مجبوره کړم چې دوی سره زه شرکت وکړم په ټولو مراحلو کې او زه دوی ته یو مننه هم وکړم. الله عز وجل د لر او بر پښتانه ټول سره یو کړي، الله عز وجل د ټول مسلمانان سره یو کړي، الله عز وجل د افغانستان ته غزور شهامت شجاعت او هغه تاریخ بیا ور په برخه کې او لکه څنګه چې موږ د حدیثو او د فقه او د تفسیر په دنیا کې ستوري لرل، هغه ستوري د علم په هر میدان کې الله تعالی موږ ته راکړي او په هر ډګر کې د الله عز وجل د افغانستان ټول باعزته قومونه وځلوي. الله تعالی د ټولو ته خیر ورکړي. ډېره مننه. زه خو په اخر کې تا ته یو ټپه زمزمه کوم. په اټک مرا پورې وځه، په اټک مرا پورې وځه، دلته جنډې د پښتنو ولاړې دي. ماشاءالله ډېر ښه. ډېر